ځینې تجارتي ګولۍ یا تجارتي فیصله دوایي په د ډاکټر د خوا څخه خاص ډول کول کېږي مګر بیا هم په دواخانو کې خرڅېږي. مثلا د ریلیف یادونه کولی شئ، ځینې نور یادونه ناپکوډ یا ځینې نور دا ډاکټر نور کوي. د دې په اړه باندې که لنډ معلومات شریک کړئ. نو شیرزاد صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. که چیرې ووایو په دا ریلیف کې زما چې په یادېږي پرسټامول شته چې تاسې یې وګورئ، اسیکلوفیناک یا ډیکلوفیناک په نامه باندې انالجیزیک د درد ضد دوا ده، هغه شته. پرسټامول هم د درد او طبي ضد ده، اسیکلوفیناک یا ډیکلوفیناک هم د درد او طبي ضد ده. کلورپینیرامین په نامه باندې یو دوا ده د حساسیت ضد ده، هغه پکښې کې شته. غالبا کافین دي که یو بل داسې شی هم پکښې کې موجود، څلور کمپوزیشنز ول. اوس چې ته په بازار کې پوښتنه وکړې یوازې دغه یو ډیکلوفیناک یو بازار کې وګوره پاکټ لږ تر لږه په 40 یا 50 افغانۍ دي. پرسټامول هغه ارزانه کیلپول دا وګوره پاکټ په 10 افغانۍ دي. کلورپینرامین د اویل په نامه په بازار کې یوازې راځي که تاسې لیدلي وي په 10 افغانۍ پاکټ دی. کافین دغسې. اوس چې دا ټوله سره یو ځای سي نو خو معمولا قیمت یې باید یو څه لوړ سي، خو د ده ټوله ریلیف چې تاسې وګورئ په 50 یا په 10 افغانۍ دی. نو زما اول ګمان دا دی چې په ده کې به زه وایم شاید دغه شی چې دی لیکي دا نه دی کار سوی. موږ یو قسم درمل لرو شیرزاد صاحب، هغو ته سټیرویډونه وایي. د فارمیسي ملګري او مسلکان ټوله په پوهېږي او ډاکټر صاحبان هم ټوله په پوهېږي. سټیرویډونه معمولا هورموني هغه لري، هغه د شحمي ترکیب لري. دا کورټیکویډ سټیرویډ په نامه باندې چې دی دا د اډرینل ګلینډز یا د پښتورګو په سر باندې کوچنۍ غوجې دي، د دې څخه په نورماله طبیعي ډول راوځي او بیا په لابراتوارو کې چې جوړېږي چې زه یې مثالونه درکولی شم، ډیکسامیتازون په نامه باندې، هایدروکورټیزون په نامه باندې داسې شیان شته. دغه شیان ډېر زیات تاثیر لري، ډېر ښه تاثیر لري. معنا دا چې درد، التهاب، سالنډي، شاک، ټیټ فشار، جلدي ناروغي دا ټول د دغه سټیرویډ سره له منځه ځي. خو تاوانونه یې بیا چې دي بیرته دغه سټیرویډونه بیا مختلف ډول غټ او ژوند تهدیدونکي تاوانونه لري. خو زموږ په ټولنه کې اول خو زه دا ریلیف باندې شکمن یم چې د دا ټولو پر ځای یوازې یو سټیرویډ پکښې کارول سوی وي، دغه کار کولی سي. متوجه یاست؟ دوم دا دی که چیرې احیانا 4 سره دغه فارمولې پکښې کارول سوي، دغه هره فارموله بیا 4 یا 5 جانبي عوارض لري، پر پښتورګو باندې تاثیر لري زهري، په اینه کې ټوکسیفیکیشن یا زهر رامنځته که زهریات رامنځته که اینه هغه څه ده، هغه لابراتوار دی چې هم غذایي مواد هم درمل ډیټوکسیفای کوي یا هغه غذا تسموم یا مسمومیات یې ایسته کوي، له منځه څخه یې وړي. نو دغه درمل اصلا ګټور نه دي. یوه ډېره مهمه خبره چې زه درته کوم، چپ له یو څو د ګوتو په شمېر فارمولو څخه چې هغه زه مثال تاسو ته یو دانه درکړم د ټي بي یا د تبرکلوز ضد درمل دي چې هغه RHZE ورته وایي. RHZE په دې ورته وایي چې دې کې ریفامپیسین، ایزونیازیډ، پایرازینامایډ او ایټامبیټول په یوه ګولۍ کې راخیستل سوي دي. هغه په دې خاطر چې دا د 6 میاشتو دپاره خوړل کېږي، نو که یو چاته موږ 4 یا 5 ګولۍ ورکړو هغه موږ خسته کېږي، نو دوی په یوه ټابلیټ کې راخیستې دي، یوه ګولۍ د ورځې ورکوي. ما سوا له دغسې یو کمپوزیشن څخه نور په هیڅ فارمکوپۍ په هیڅ فارمګایډ کې اجازه نشته چې څو فارمولې دي په یوه دوایي شکل یا یوه مستحضر کې سره راټولې سي. یوازینی هیواد هندوستان دی چې کوشش کوي، هغه هم زه چې فکر کوم ما چې څونه اورېدلي دي زموږ د خلکو د خوا څخه داسې غوښتنه ځینې کېږي او دا شی غواړي هندوستان په خپله دغه ریلیف ورې نه کاروي. دا یو نورو هیوادو ته د ده د صادرولو اجازه نشته. یوازینی کس موږ یو د دې ریلیف ما خپله موټر لیدلی دی چې ګمرک ته راغلی دی، ریلیف او 100 قسمه نور درمل په عمده ډول پکښې کې بار سوي وو او دلته راتلل. دغه تاوانونه ستا بیا هم یا د امریکا ریاست یا ځینې ډاکټران وجدانا یا لږ تر لږ د مسلک په اساس باندې چې دوی مسؤلیت لري، د دې د مخنیوي په پار کې بې له حکومت څخه ډاکټرانو کوم داسې نظریات درلودلي دي چې دا باید کنټرول سي یا کوم بل چا داسې اقدام کړی دی؟ بلې و د حکومت له لارې که درته وایم حکومتونو په خپل وخت کې ځینې درمل چې هغه دغسې بد اغېزې یا ناګواره ناغوښتل سوي تاثیرات یې درلودله، هغوی کوشش کړی چې لیست یې کړي او بند یې کړي. او ځینې اوقات زما په یادېږي چې په درملتونونو کې په د پروشیو کې په نمایندګۍ کې پسې ګرځېدلي دي، راټول کړي یې دي. خو هر هغه شی چې بندېږي بیا په قاچاقي ډول بیرته کارول کېږي، دا یو. نو بیا د هغه کس وجداني وظیفه ده چې باید رایه نه وړي. دولت هم په دې کې رول لري، ما ورته ویل عام خلک هم رول لري او خپله تجاران هم په دې کې رول لري. خو د خلکو د خوښې وړ وي ارزانه شی که تاسې اورېدلي وایي معمولا ارزانه چې دی هغه بې علته نه دی. خو دوی چې خوښوي ما ورته ویله سټیرویډو په خاطر یې خوښوي چې هغه ښه تاثیر کوي. زه دا د سټیرویډ یو بل مثال درکړم، د ډیکاډرن په نامه باندې کوچني کوچني
امپولونه دي ډیکاډرن ډیکسامیتازون پکې کې سټیروید تاسو که چیرې وګورئ ډېری د ډاکټر صاحبان ټوله نه یادوم ډېری د ډاکټر صاحبان څخه د دوی دغه کچرداني چې خلاصه کړي د کې به ډیکاډرن خالي امپولونه پراته وي ځکه کله چې دی پوه سو چې د هغه مریضۍ سببي عامل معلومیږي نه چې څه شی دی نو دی کوشش کوي چې سټیروید ته یو خو نو دا دی چې زه ټوله نه چیلنجوم بعضې اوقات داسې امراض شته چې هغه لازمي دي چې سټیروید باید وکارول شي خو هغه دوی ته حد ورمعلوم دی چې تر کومه حده باید وکارول شي او څه وخت په مسلکي لحاظ باندې یو داسې چې هر څوک خپل په سر کاروي بالکل افغان صاحب وخت هم د خپرونې خلاصیږي افغانستان کې د خوړلو غذایي توکي تولید د غذایي توکو تولید او د درملو لنډ کیفیت په اړه کې ووایه ډېر سمې افغانستان کې چې اوس شروع شوی دی د یو حده پورې چې زه معلومات لرم ډیری کمپنۍ د افغانستان چې دی هغه په معیاري ډول سره تولیدات کوي هغه فارماکوپیانې چې ما یادې کړي د هغو څخه استفاده کوي خاصتا سنو فارما چې زه درته یادوم زه ورغلی یم هغه تولیداتي برخې څخه مې څه لیدنې کړې ده که څه په هغه ورځ باندې دغه تولیدات نه وه خو زه ناوخته ورغلم خو هغه ایچواک سیسټم د تولیدات خونې د سانټیګریډ هغه درجې او ټول څه چې ما وکتل هغه پر معیار باندې برابر و کابل کې هم ځینې کمپنۍ شته چې هغه هم پر معیار باندې برابر دي هرات کې هم ځینې کمپنۍ شته پر معیار باندې برابر دي خو ټوله نه زه بیا هم دا وایسم ځینې به شاید اوس هم داسې کمپنۍ موجودې وي چې هغه به د معیار څخه کښته وي لکه زه یو مثال در کوم نوم یې نه یادوم خو مثال در کوم چې یو کمپنۍ یو پروډکټ راوړی و سیاتیامې ته د کوالټي کنټرول لپاره نو بیا ما ورته ویل چې تاسې کومه فارماکوپي څخه کار اخلئ کوم کوډکس کاروئ هغه ویله وایي فارماکوپي څه شي ده نو یا به دا کس غیر مسلکي راستول سوی و یا به دا کمپنۍ ګرسره دغه فارماکوپي څخه استفاده نه کوله نو په ټوله کې که وایم ښه دی او زه خوشحاله هم یم ورته او دولت اسلامي امارت هم د دې سره دا کومک کړی دی چې د دغه اوس وخت کې زه معلومات لرم چې 15 قلمه درملو پر وارداتو باندې بندیز لګېدلی دی چې په هغو کې پرسټامول هم په خپله جمع دی یا سته یعنې د هغه واردات درمل چې راواردېږي هغه درمل چې شیرزاد صاحب چې خاصا هغه درمل چې دغه زموږ کمپنۍ جوړوي نور باید وارد نشي بلې و نو د دې دا ښکارندویي کوي چې مثلا دوی یې ښه جوړوي ریزلټ یې اخیستل سوی دی ځکه هره دوا چې جوړېږي اول د وار هغه کلینیکل ټرایلز لري که پر حیوانانو کتل کېږي بیا نه اخو نو هغه چې اوله فارموله یې دلته چې کتل سوي دي هم یې ښه ریسپانس ورکړی دی نو دولت ځکه ورسره همکار دی امارت سره همکار دی چې دا نور دوای بندي کړي ډېره زیاته مننه قدرمنونکو تمره چې افغانستان کې داخل د دواو راواردولو هغه پروسې د دواو کیفیت او بېلابېل معلومات مو ځان خبر کړي وي تر بلې په چې زه شیرزاد مرکلی کوم ښه وخت ښه چاره